خیر شه پچاسي استاد بیا چرته دا دغه ته میټر خراب شوی دی هغې له ورځمه زه څو غر کا کم کا شابه کم کا او کنه دومره کم کا کنه چې اتیا روپۍ بیل د پسې راشي ولې کور کې د سیم لګولې دی کنه پچاسي استاد دی خیر دی خیر او خیر دی نه پسې کل راغلی ما نه پچاسي استاد اصل کې دا نټونه لږ څه سودای مضبوطول ښه نو لکه مونږ ټول ورځ خلکو سره ګوتې کوو او تو حکومت سره ګوتې شروع کړو پچاسي استاد ستاسو سره موږ بالکل کو یاد دی راته بیخي په دې تنظیم ځان تبدیلي ښه او کنه چې دې 85 نه وانه راوي نه بس دغه مشه بس دغه ستا برابر پیسې دي ځه ته دې سر ته وګوره دا وګوره الټا دې ته وکړې دی دا ډبل بره پسې راځي 160 بره پسې راځي دا به داسې تاوې ګوره اوس بره پسې اتیا راځي خپل 85 مې حلال کو سلام علیکم یاره پچاسي استاد منم دی په بېایمانۍ کې دې په خدای اعتبار وکړه ایمانداري وکړه بس کا ډېر ګډېږه ما مې ټک کنه غرمه ده او دا جګول او بیبي بیا ننوتې دي دا جګوله یا دا جګول او بیبي دا جګوله مبارک شالوم بي څنګه واچوي بیا خیر خوږیږي او دا جګوله یم په داسې ځای کې راته نوکري میلاو شوه که نه چې ټول خلک به ته خیرې کوي دا لا څنګه دی زویه وابدا وابدي خو زه یم خیر دی زویه وابدا هم ښه ده که نه کم از کم دا کونډې خو به ختمه وي که نه نو یم دا جګونه خو بیا به خلک خیرې کوي نو خیرو سره به څه کوو د خیرو نه مېرېږه بچی دا ټول خلک کونډې چې د دې خیرې نه قبلېږي مې دا جګونه په دې ټول کور لږ به تکه څو تیارې سره زموږ کور به سپین پړق رڼی دغه شی ده د نر بچی د نر یم داسې کار دی که نه زویه چې د چا کونډې کوزی که نه د هغه جیب ته مخکې کونډې وده دې هم راسره دي دا به در سره وي دې راسره خو دې نوکر نه دی داسې در سره ګوري او هغه شردارې وي چې کوم ځای کې شا دي که نه نو دې ورخېجوه یا بچی دا ستنو ته خېجوه صرف د مرغو د خپو نه جوړ دی دا نه دي یم دا جګونه مونږ ورځو مبارکې ده ښه یار به مې ښه صحیح ده لاړم دا جګو ته قربان شمه قدم راواله دا شکر دی چې زما زوی ته نوکري میلاو شوه د نور الله مور په زیارتونو ګرځي او دعاګانې غواړي او دلته پورې ورته نوکري میلاو نه شوه دا هم شکر دی خیر دا شکر دی هر ودرېږه دې خوا ودرېږه دا ته زه وختي داسې ګرځم که نه غوړمنګي دفتر کوم ځای کې دی دغه ګوټ ته چې داسې ورته شي دغه خوا کې دی ښه دغه ګوټ کې دی مالاره خبره ته کوم خفه کېږي خو به نه نه جي حکم کوي ښه همداسې کار که په انور باندې ډېر مه ګرځه رنګ به دې خراب شي ښه څه به غریبي ده څه به کېږي هغه غریبۍ والې که نه او که دغه مطلب و غوړمنګي دفتر هغه لارې وښوله ریګه دا یو خر وخت نمبر را خو چې دا خلکو بل کار نه السلام علیکم وعلیکم سلام یاره جی غوړمنګي دا دی دا غوړمنګي دفتر دی ښه جي ښه ما خو چا ویل ته غوړمنګي دی نو ما په دې دا ته یې ګوله دا خولې ولې کاکاره یاره جي دا ډېر حادثو والي دی جي دا یې تود وږې خوړلی او بیا یې ورپسې یخې اوبه څښلي دي ځکه یې خولې ایزي راځي نه نېستې والې دی یاره جي زه دلته نوکر شویم تاسو بس یو ځای نوکري کوم استغفر الله دا همدې ته لږ شرمونو چې دا شرم هم پکې راغی وایي حکومت هم ګوري دا ګوري خو کاږه واچ اخلي او دغه پکې ساجت چې دا وستري سلام علیکم جی وعلیکم سلام لاندې کېده
هغه میټر میټیک ښه 85 استاد دا ته چلو کا دا نوې کس راغلی دي او دنه ټولې ګوتې لګاو په دې پیټ چابا وا دا څنګه نمونه پکې راغلی دا اله شابه شابه ته چاته ګوري بس تا ته ګوري دا کنه تا ګورم پاتا د چینی را ادب لکې نه ته ویم نه دا نه بس پرې ماشوم دې خیر ده چابا پیټ راواله او شابه سړیا او د خط خونه درځي نه جی نه چې ته مې نه دی کړی اله دلته ګوتې ولګوه چا وړه په خوله شابه راکوا بلا کلمو درکوا بلا چا بلا 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 سما بابا اوس کینه کورسه کې او دا دغه راواله ولا دا پیټ راواله او دا نه دې دې راځو دې وړا دې وړا دا خدای ظالمانو نه نوې کټې مګه وای ته ګوټه وسره وشو تا ته نه خپلې ګوټې هغه جاتا ته نه دې وړا لګا هغه ته کینا دا دې سرمنه نه کوا او ته داسې کار وکړه که نه یو پود په دې پود کو نه کوا او د غوږونې پاتې ده صبر وکړه غوږونو مو لګوه چا بابا اوس څه پاتې شو پنځه خپې پاتې شوې پنځه هغه خوانې خپې پاتې جوه وګې دا دې پنځه او ګوټې لګوه بره وخېږه چا کینه شابه ګوتې لګوه شابه ټولې ولګوه په غونډه پنځه دغه کېره بس را کوشه ورګه یو منټ کوشه لاندې کوشه نانی کېنه دا دې کار وکړه که نه دلته خو پکې مونږ خیر ډېر بانګونه میلې خو ته دا دې کار وکړه ته پکې د خره واډو باته دا د خر اواز پکې وباسم دا خو یا فارم کې نه ولیکلي دي دې په پارم نه دا زمونږ رول دي د دفتر ښه دي ښه یا تعقیب مه کوه غوښ شي نه خبرې ډېرې دې خو باسه برباد کړه ما خالي شوتل دې خوړل وریخ ته باندې لګېده دا وازه پورې هم بدرنګ دی که نه بس نورو دا پرېږده دا دې چل دی 85 استاد دا تا سره نن نفس لینمین شو دا به تا سره په لین باندې ګرځي دې نن سره کا سینیر یم د سینیر په قدر کې د جونیر یې ګورې ښه دا یا تا ته به جلسه ته ویم حقه به کې باقي زیاتي به نه منم زه دا بیګ راواله شبه او هغه ته زما ټیکل ولاړ دي ټیکل را روان که ښه ښه دي ښه خدایه پاکه عجیبه لوښې خدای خبر دی دا د کوم ځای نه حکومت راولېږه ګورې 85 استاد دا څه وایه که نه ما خو منې اواز ده که نه خو زه ستا د دې نوم په معنی پوه نه شوم چې د 85 استاد څه معنی ده کمسروټا دا خو د حکومت یو خپله تمغه جوړت وي هغې ماله په انعام کې راکړې ده نه منه دا څه وایه که نه 85 استاد چې دا تمغه به ما ته کله ملاویږي دا تمغه به کم از کم تا ته یو 3 4 کاله بعد استاد سړی په دوک نه راوځو هغه په تر په راوځو دا داس ولا توشه ما ته ښکاري دی روډه لګه روزه ولګه به په لاس کې وخت کوم حکومت سره ګوتې ولګه ها دا وخت ولګه دونه مو ولې پولیس ته وای پاتہ لګه پاتہ ما نه ته نوې چې ته زمون کارونو باندې لانی پی سړی دونه مټار څه کاوه 85 وباسه ولګه خای ایمانداري وسره کوي 85 ولا نور ده ځه کور نه راځه څه 85 لچو مگر بدن عالم ګورو بها او نو سړی شکر دې خدای پاک مې دعاګانې قبول کړې بچی مې نوکر شو نو بس کشمال نوکر خو شو خو تنخواه ډېره کمه ده خیر دې کمه دي ما چا نه اورېدلي دي چې په دې کې پیداګیر کېږي بس دا خبره جیب ده السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شي زویه
مداجي ګویا بیبي ته خارونو خولي ورکړي خو دوی سود نه کړی د موږ دا ظلمي ژبه چې کور کې اوړي روڼ لیدله خو دا واده وکړو که نه نیم خیر ځکه ته خو دا اوس نوکر شو که نه واده به یو کم کړی زویا نو چې اوس نوکر شو نو بس اوس کوېدل نه الله خیر دی وکړه نو ښه یې که نه اوس خو نوکر چې اوس خو څه بهانه هم نشته ځان له بیا ولګټي تنخواه دې را کمه ده که نه تنخواه تنخواه کمه ده ما نن څه کړي ته خبر یې دا جګوله نه دا جګو داسې کار شوی و که نه فخي. یو 10 میټر والا جرمانه 15,000 روپۍ او ما والا په 2,000 روپۍ قصه خبره کړې 60,000 روپۍ مې د هغوی نه راوړې الله پیمان چې دا خو وایي نوکري نه پیمان سم دریاب دی دریاب زما بچی قابل دی ډېر قابل دی خو صرف موږ ته بیبي بل یو کس هغه داسې کار کړی و که نه ایس یې له بیل تار به وتلی د میټر نه او چې ورلم که نه نو ما یې روباسه نو پنجه مې د هغه نه م راوړه دا یې غټ کار وکړو چې یم پیمان چې د نر بچي د نر ای بچی دا څنګه چې دا میټرې تیزې تاویږي دغسې په دې خلکو دا سر تاو که سم مې دله پېته کوم دا ورځ خو ما د خدای نه غوښته زه دا ته ووایه که نه چې بل ملګری سره څوک دی زویا ما سره یو بل ډېر ښه ملګری دی که نه 85 استاد دونه ښه هلک دی که نه چې کور کې غټ روجې م پخې کې ما لې راوړي الله پیمان الله دې ورسره ډېر خوږي دا روجې خوري زویا ما دا جګول هغه ما ته وایي چې په وخت راځه نو واپس ورځم ښه زویا دا نه ښه خو وایي خیر کوه ځه نه بس هلته یو میټر دی هغه چپه کوم بس ټیک دی زویا ځه الله دې مشه زویا هم دوا ورته کوه ګوي دوا ورته کوه ولې به ورته نه کوم بچی مې دی ولې به کنه الله دې خوشحاله که دوا ورته کوه که نه 85 استاد وای 85 استاد بره وګوره کونډو ته اولا 50 دا خو د پنځوي نه خبره بار ده همداسې کار کوو که نه د دې کور والي نه دي د واړه سلیمانه پورې بوځو ښه بالکل لعنت یې ورلوه به دی دا وګورې نه نو 85 استاد ته ماته ده ووایه که نه دا ګوته موږ چا سره کوو دا چې څوک په بیر سره ګوته کوي موږ به هغوی سره ګوته کوو یاره 85 استاد منم دی لکه مطلب ټوله لوبه د ګوتې ده دا ټوله لوبه د ګوتې ده یو 85 استاد هغه دی خو ګوته شروع کړې ده کونډاچی راشه که نو ځان ته یې ګان هم لګولې ده زما خو داسې لږ دې ګانې ته درو چې ته راځه ولوبې راځه بجلانین ویلې دا حکومت ویلې خیر دی خو بجلی نیولې ده حکومت ونیولم دینه به اوس څنګه ځان خلاصوم دینه به ځان څنګه خلاصې په یو 85 خدای دې بیخ بنیاد وباسه ما تا ته ونه وي ځینې ځای د 85 وي او ځینې ځای د 95 وي نو څه ورسره وکړو 85 استاد به دوه کسان یو دوه او د دواړو 85 رسي استاد جي منم دي وباسه ریټ ته وخېږي او 85 استاد ګورې نه ګوره که نو کسان دوه شو که نه دا نه وي راغلی دی نو دا خو لا شاګرد دی 10 روپۍ ورکوه مړه نو دې شاګردی کې باید استاد کې نه یو به ډېر جیزو امساده ګویا دې مبارک شه وای دا دې ګویا لارې څو مبارکي ورته ووایه خفه شي بچی ښځه مې دله وکړه د خیر ګوتمې غم کوه اوسه وای دا دې ګویا وای بیبي تا نه زار مزه وځم که نه چې اندرشي نه ولا ګوته راوړمه دا ګوتې غم کوه زویا لاړمه دا دې ګویا مخه یې ښه الله پیمان څومره خوشحاله دی خیال دی چې د وامدا کې نوکر شوی څوک ورته د رښتې انکار هم نه کوي نشي کولی ورته او پیمان چې هذا بجاسوس تخرج مخي لرالي راشد زمون وجرك فتاس فرمر باندې اور لګیدل دی ولین کلی واله او راشد دا د خدا ترومبي وای کنه چې تاسو مره په چندرا غونډه کړی دا چنده خو مرا غونډه کړی دی یو ول زر روپیم جمع کړی دی بس ټیک دی بیا خو درو ښه بیا درځو ته وځه شابه زر باندې دا څه مله خورځو دې سره سکو او که نه دې سره به نو دې که دا دې رښتیا تعالی فقیره که نه وای ته زمانه دا پوهېږې او را دې خوا که را تېر ورته دې نه ده که 85 استاد هر یوه ګوته درځي ښه که نه دا مونږ ژوند ټول په ګوتو روان دی 85 استاد دې ولې زه په کوم کې څو به پاتې کېږي تاسو امر کې یاره په ایمان مې نه خطا کېږي نو په دې کې کم از کم زمونږ یو 15 زره خو شته بیا خو د ایمان خطا یې دلته ځو بس دقیقه مې پرېږده دا
پلاټونه یې څه کړل دغه ته پراته به یې که نه بیا به راځو راوا به ځو والا ما سره غوټه کړې ده به تاسو سره غوټه کوم 85 استاده یم په دې 10000 کې موږ زما په خیر 12000 پاتې شوې که او کنه منې کو وای نو 85 استاده 12000 پاتې خو 15000 یې یوړې خاینه هغه دونه نسبن غلو چې هغه ټېل هم تشتلولې دي دا زما په خیر په دغه کې والې دي په چاکو تاسو ګوره تا دا خو ډېره ګرانه شوه 85 استاده دام ټیک دی راځه دا خدای ظالمه دقه د اسمنې یو سیکل راته د هغې نه یم خلاص کوم منې کو نه یم 85 استاده نو دې سره موږ اوس څه کوو دې سره به داسې چل کوو که نه چې بیا خو به کور کې زما شپه هم نه وي داسې کار کوو چې دې له کومه تنخواه ته والې که نه نو هغې کې ماله به دقه غونډه تنخواه راکړې څه تنخواه یم 85 استاده یم دې میاشت کې زما کوېدن ده او ما ته مې مور وویل چې ګوته به جوړې بس د ګوتې نه ته بېغمه اوسه ګوته دې په ما شوه او تنخواه ماله راکړې چې زه پکې ځان له موټر ټیکل والم نو یاره بس ته چې په تا شوه دا ګوته بلکل ګوته باله زه جوړه کړم ځه زه به ټیک ده نو به تاله به درکړم ښه بس صحیح ده صحیح ده ځه راځه بخیر اړیکې څنګه ښې دا راته ووایه ستاسو خو هغه د منیانې دوکان دی که نه نو مړه داسې کار وکړه که نه تاسو سره 10 روپۍ والې او 50 روپۍ والې هغه ګوتې دي ماشومانو هغې کې داسې کار وکړه چې لږ داسې خشته څنګ ښکاري که نه او په 100 روپۍ یو ګوته کېږي بس هغه راله بیا راوړه ښه زه به دفتر کې یم بیا ډایرکټ دفتر ته راشه او دقه ګوته به راله خامخا راوړې ښه بس ماله به یې پټه راکړې ښه چاله به نه ورکړې دا کار وشو جمعجي راځه که نه څه ګورې همدا څه رستو کېږي وایم داجي ګوله هغه 85 استاد مې هغه 50000 روپۍ ورکړې وې که نه وایي تا له ګوته راوړم نو چې هغه ګوته به څه ټایم دې راوړي ته خدای ظالمه سړی پېژنې او زما استاد دی نو په داسې کار موږ د وضو کنه ته ورته بل ته ودرېږه ښه او زه تاسو ورته چې کله ګوتې راوړي زه درځم د باندې ځای ناوخته راځه چیپې تیاره کړه السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي په خیر علي په خیر کینه جی کینه السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مشه په خیر خیال کوه امراله له خیره شکر الحمدلله ته ښې الحمدلله زه خیمه ویما ګورې د کوېدنې ګوته چې ده که نه دا ګورې چې ښه قیمتي ګورې اخوا دې خوا ګوته راپسې راونړې په شرمونو به وشرمېږو ګورې لالا ته بېغمه شه زما زوی پې ټوله تنخواه ورکړه 50000 روپۍ باندې مې کړې ده او په لاره کې دی را روان دی راغېستې نه د خیر ویما یه لورې ګلمینې ګلمینې روده بچې ښه راخواښې دې راغلي دي هله بچې راځه وایي ما انتظار کې شریعه شلوري نیکمله شي بچې خدای پاکه چې دا 85 استاد به کله راځي دا رښتیا هم دې پاتې کې که دا ګوته یې راونړه راغی 85 استاد سلام علیکم وعلیکم سلام د خدای ظالمه دې ګوتې ته وګوره که نه دا مې له د انډرشین نه راوړه او پوره 1000 روپۍ کړې مې ورپسې خپله ولګېده خو تا راته ووایه دا ګوته چې ده که نه دا چې کومه تنخواه 50000 دا مې له هغې کې راوړه ښه 85 استاد منم دی یم دونه احسان دې راباندې واړو که نه دا به زه نه یېرم او علي به یېرم چې کله مې دماغ کار پرېږدي او دا څه راوړي کوېدل مې ده که نه دا دې ویلې که نو ما ته یې د کوېدل نه دي ویلې کوېدلې کې نه تا ته په واده کې وي اوس په ما ناوختې رشته مې کېږي ښه ښه ده واده چا به دا یا سړیه هغه هلک خو ډېر لیټ شو چې چېرته وایي السلام علیکم خدای دې تباه او برباد کړه ته دلته څه کې او په پردو کورونو کې دا منډې څه لرې وایي استاد ته دلته څه کې زه خو بس خلک کره راغلم زه خو زما د خدای ظالمه دا مې زوی دی که نه دا پېژنې او ما سره دفتر کې دی که نه دا زما سینر استاد دی تاسو دا ګوتمه دا مې وکړه په 50000 روپۍ باندې 50000 ښکاري خو نه په ایمان چې چا پکې والي هر چا نو څه څونه ګران شوي دي د جوړېدو نه اوتې دي دا واله فورې مبارک ته شه ګوته دې مبارک شه
خام دا خبره ده نو دا خبره ده کنه مونږ والله چې السلام علیکم. وعلیکم سلام بچي په خیر علي مېلمنو ستړي مه شئ. دلته څه کوه درته باګ دا خو زموږ کور دی نو ته به یې په دې کور کې څه کوې لالا دا څوک دي دا مې رور دی کنه وایي دا ګل دا موږ ثواب ډکې دي او کنه ویم زم په وابډه کې زما نیکم په وابډه کې زما د نیکه هغه قرم په وابډه کې قوره مړه دی وایي مطلب چې کور نیکه مې یادوي. او ورپسې زما هغه ټور نیکم په وابډه کې دا د بجلی کمپنۍ ستاسو ده که څنګه نو بس شکر دې موږ پسې خدای تړلی ده او اوس پکې لا تاسو هم راننوتې نو بس تاسو به په وابډه کې شامل شي ګېټه یو ګېټه نه بیا به ټوله ورځ نه دا خبرې پرېږدئ یا لورې راته چې تا ته ګوتما علي دې بچي دا ګوتما ته واچي انته ما انتظار کې نو دونه تنګه ګوته دې ولا کړې ده لاړه ده مبارک مبارک شه بچي مبارک شه مبارک شه مبارک شه مبارک دا وګوره دادا زمانم غیر کوي ته نوکره او بچي د خیره وایي دې تا دا ګل ته وګوره دې دې کړه انا په چاچو تا څه څه کې درته بچي دا ستا مخکې په دفتر کې ملګري اوس چې د خیره اوخې شو داسې وې ګوته ورته واچوله ته رانې خوا ولې بچی اخی دادی